تازه خبر طالبانو د پاکستان سره د یو حساس حکومتي بنسټ په هکله خطرناک قرارداد وکړ. تازه طالبانو له پاکستان سره کوم قرارداد کړی دی؟ پاکستان تازه څه اعلان وکړ؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. که څه هم پاکستان ته د امیر خان متقي سفر پای ته رسیدلی دی، خو د پاکستان سره د توافقاتو او تړونونو خبرونه یې پای نه لري. تازه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې طالبانو د افغانستان د هوایي چلند د اداري او چارو په هکله د پاکستان سره نوي تړونونه لاسلیک کړي دي. د دې تړون په اساس به د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې کارکوونکو زده کړې ورکوي او دا کارکوونکي به د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته ځي. په دې زده کړو کې د اطفایي او عاجلې مداخلې په هکله هم تړون موجود دی. معلومه نه ده چې په څه تعداد کسان به د دې زده کړو د ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته استول کیږي. په دوهم قدم کې به د ملکي هوایي چلند د ادارې کارکوونکو ته د هوا پیژندنې په برخه کې زده کړې ورکول کیږي. له دې پرته به د مسؤلیت هوایي ترافیکو د کنټرول او هوایي ډګر د مدیریت په برخه کې افغانان د پاکستان له لوري زده کړې ترلاسه کوي. طالبان په داسې حال کې د هوایي چارو په برخه کې د پاکستان څخه مرسته غواړي او هلته د زده کړو لپاره د هوایي چلند د ادارې کارکوونکي استوي چې خپله پاکستان د هوایي چلند په برخه کې سخت بدنام دی. د دې هیواد تر ټولو لوی دولتي هوایي شرکت د اروپا او امریکا له لوري د بندیزونو سره مخ شوی دی. د نشه یي توکو په قاچاق کې ونډه لري. د دې هیواد په لوړ شمېر پیلوټانو جعلي سندونه ترلاسه کړي وو او په خپله څه موده وړاندې د دې هیواد یاد شرکت د سخت زیان د حتی د سقوط سره مخ شوی و. د چارو شنونکي وایي چې د پاکستان سره په داسې حساسو مواردو کې دا ډول توافقنامې د افغانستان د ملي ګټو سره په خلاف کې دي او باید سمدلاسه د دا ډول توافقنامو حکومت مخ واړوي. د بل لوري اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې تجارتي مسلې په سیاسي ډول کاروي. په کار ده چې په پاکستان د افغانستان اتکا زیاته نشي او د دې په ځای د نورو هیوادونو سره همکاري زیاته شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.